که دل را به اوج طرف برده باشیم. بخوانم چنان که با این زمان بخوانم چنان که با این زمان بخوانم. دلوی او بخونکی خدای په نامه. ګرانو هیوادوالو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن شنبه د 1402 لمریز کال د غبرګولي یا جوزا د میاشتې 20مه چې د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې د 18 سره سمون خوري. تاسو د اندیشه افغان تلویزیون نه د هوابازان خپرونه په ژوندۍ بڼه ګورئ. د مونږ خپرونه هر 15 ورځې یو وار د شنبه په ورځ د افغانستان په وخت د شپې 10 بجې او 10 دقیقې او د مرکزی اروپا په وخت د ماښام 8 بجې په یو ساعت لپاره په ژوندۍ بڼه خپریږي. زه ذبیح الله عمر خیل په دې یو ساعتنۍ خپرونه کې تاسو په چوپړ کې یم. بینندگان عزیز، از آنجایی که شما میدانید برنامه هوابازان یک برنامه سیاسی نبوده، فقط برنامه خودمانی بین هوابازان است. ما میخواهیم که از ظرفیت، قابلیت، توانمندی مسلکی، وطن دوستی، خدماتی که اینا کردن در گذشته شما را با خبر بسازیم. بنابراین این برنامه مسائل سیاسی را در خود ندارد، فقط با این مسائلی که توانمندی و قابلیت های ماربوی آن زمانشان است در این مسائل ما با میمانای خود بحث میکنیم و همچنان شما میتونین از طریق مسنجر برنامه نظریات و سوالات خود برای ما بفرستین. ما سوالاتان تا میمان برنامه میرسانم و جوابایشان برتان میگیرم. امروز بحث ما بحث مسلکی و تکنیکی هوایی است و میمان ما در این برنامه محترم دیپلم انجینیر تورن جنرال پوهنمل نوری صاحب، مرستیال سابق قماندانی قوای هوایی یا قلوردی هوایی می باشد. از همکارای تکنیکی خواهش میکنم میمان برنامه را جنرال صاحب روی پرده بیارن. جنرال صاحب سلام، خپل خبرونه تک راغلاست. جناب عمر خیل صاحب، زم خپل وخت باندې تاسو ته او د اندیشه افغان د تلویزیون او د اواز د خبرونه محترمو کارکونکو ته، درنو لیدونکو ته، معززو هوابازانو ته او خپلو پتمنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او ضمناً د افغانستان د مظلوم اولس ټولو شهیدانو ته او د خاصتا د هوایي قواو شهیدانو ته درود استوم. مننه ستاسو د دعوت نه. ډیره مننه چې تاسو راغله خبرونه ته او د مونږ بلنه مو منله. په سر کې بعد په معمول په ډول تاسو نه پوښتنه وکړم چې که ځان را وپېژنئ په لنډه توګه، مکتب هم چېرته لوستی، چېرته زیږېدلي یئ، څنګه هوایي تخنیک مو انتخاب کو او هوایي ته راغلی او کوم مهم وظایف تاسو اجرا کړي په دونه زمان کې؟ عبدالشفیع نوري یم، د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د برشم شپور د کلي اوسېدونکی. خپل ابتدایي تعلیمات مې د برشم شپور په ابتدایي ښوونځي کې، ثانوي تعلیمات مې په حربي ښوونځي کې او مسلکي تحصیلات مې په هوایي پوهنتون کې کړی. په کال 1462 کې د هوایي پوهنتون نه فارغ او د 366 شکاري هوایي غونډ په مربوطاتو کې د الوتکې د تخنیک په صفت مقرر شوم. تر 1466 کاله پورې په دې غونډ کې مې د ټولي سر تخنیک، د انجن بدن د ګروپ آمر او د کنډک د انجینر د معاون په صفت مختلف دندې ترسره کړې او په همدغه کال باندې د عالی تحصیلاتو لپاره د یو رقابتي امتحان وروسته د اوکراین جمهوریت د کیف د انجینری نظامی عالی اکاډمۍ ته معرفي شوم چې نوموړې اکاډمي مې په 1492 کال کې په بریالي توګه ترسره کړه او د تخنیکي علومو د ماسترۍ ډیپلوم مې د افتخاراتو سره ترلاسه کړ. د فراغت نه وروسته بیل ځنډه خپل ګران وطن ته راستون شوم. دا په داسې حال کې و چې په افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته شوی و
او قدرت مجاهدینو ته انتقال شوی و مګر د اکاډمۍ د خوانه زمون ام سنفیان شاید حال دی چې مونږ ته د بازگشت ټول زمینه مساعده وي بازگشت ویزا او ویزا په شکل د مونوګرافات نه یا ملټیپل ویزا مونږ ته راکړی و زمونږ د ماشومانو د لپاره دعوتنامه هم مونږ ته میسر شوی مګر زه وطن ته لاړم او وطن ته چې کله لاړم د هغه هوټ او پیمان او عسکري تحلیف چې مو اجرا کړی دا زه وعده راکړم چې زه باید وطن کې پاتې شم او مراجعه مې وکړه وزارت دفاع ته او چې زه یو انجینر وم او زه بیرته خپل وظیفې ته جذب شوم او د سیاسي تحولاتو سره سره د افغانستان په ټولو شرایطو کې په ټولو حالاتو کې خپل وطن کې پاتې شوم د هوایي قواو په مربوطاتو کې د انجینر په صفت خپل وظیفې ته مې په افتخار سره په مخ بولې او د 2022 کال د اگست تر 15 تاریخ پورې په وظیفه کې فعال او په وظیفه کې حاضر په دې جریان کې مې مختلف دندې اجرا کړې لکه د هوایي پونتون کې د استاد په صفت د غون سر انجینر په عمومي سر انجینرۍ کې د مسلک عمومي سر انجینر د هوایي تخنیک د څارنې او ساتنې د ګروپ قماندان او د هوایي قواو د مرستیالۍ په بس کې مې وظیفې ترسره کړې دي دا چې د خدمت په جریان کې مو څه کړي دي دا قضاوت به وطنوالو او هیوادوالو ته پرېږدم مګر زه په وضاحت سره تاسو ته دا وایم چې کومې وظیفې چې ما اجرا کړي د دغه وظیفو جوابدeh په هر حالت کې په شکل د حضوري او غیر حضوري ما تاسو نه مننه چې دعوت کړم فکر کوم کفایت به وکړي ډیره مننه جنرال صاحب اوس راځو سوالو ته اگر معلومات مختصر در مورد اهمیت خدمات صنف انجینری ارائه کنید خوش میشیم جنرال صاحب در قوای هوایی صنوف انجینری و صنوف پروازی این دو صنف اساسی محسوب میشن که بدون موجودیت یکی از آنها قوای هوایی اصلا ناقص و حتی موجود نمی باشد اما قابل تذکر است که صنف حمایوی نیست یک صنف معاونه است که عدم موجودیت صنف حمایوی در صورتی که صنف حمایوی موجود نباشه انکشاف و تکامل قوای هوایی صورت نمیگیرد پس ما گفته میتونیم که صنوف انجینری و هوایی پروازی این مانند دو بال یک پرنده است انجینر و پیلوت با مثابه دو بال جداگانه یک پرنده است که هیچ پرنده با یک بال قادر به پرواز نخواهد بود طرح و دیزاین تولید ترمیم و بهره برداری تکنیک هوایی مسئولیت‌های مسلکی صنف خدمات انجینری است که البته این وظایف توسط افراد مسلکی تخصصی و واجد شرایط در ارگان‌های ترمیماتی و بهره برداری صورت می‌گیرد بنابر همین دلیل است که در تشکیل و انکشاف قوای هوایی توجه موازی و مساوی در قسمت انکشاف این دو صنف معطوف می‌گردد یعنی در صورت قوای هوایی کامل قوای هوایی است که به هر دوی از صنف انکشاف و تکامل مساوی و مساوی شرایط تکامل را مساعد بسازد میایم به سوال بعدی انجینر صاحب راجع به تاریخچه سر انجینری قوای هوایی اگه معلومات بدین خوش میشیم انجینر صاحب تشکر سوال خوب است از این که صنف خدمات انجینری یک صنف تخصصی و مسلکی است طوری که ما پیشتر مختصرا گفتیم بنا بر امی خصوصیات مسلکیش است که از ایجاد انکشاف قوای هوایی و طی مراحل مختلف انکشافیش این صنف در پالوی صنف پروازی در محراق توجه اراکین وطن دوست و با برنامه قرار داشت چنانچه با استرداد استقلال کشور
برای اولین بار ایجاد قوای هوایی چون در برنامه‌های توسعوی کوتاه مدت شاه جوان امیر امان الله خان قرار داشت. در سال 1300 3 نفر از افسران ورزیده آن زمان، هر یک محمد احسان خان را به رشته پیلوتی، غلام دستگیر خان را به رشته تکنیک و محمد هاشم خان را به رشته کشافی برگزیدند و جهت تحصیلات مسلکی به ایتالیا فرستادند. همزمان به فرستادن این افسران دولت وقت در صدد ایجاد قوای هوایی شد. متخصصین خارجی را از خارج دعوت به عمل آوردند و در تصدد ازی شدند که در قسمت خریداری طیارات و جای برای قوای هوایی باید تدارک دیده شود. همون بود که میدان شیرپور انتخاب شد و با مجرد رسیدن این 3 جوان با تعداد 3 بال طیارات هم خریداری شد و تادابگذاری قوای هوایی از همین نقطه آغاز شد و قوای هوایی به نام قماندانی طیاره در تشکیل خرد در داخل تشکیل قوای مرکز وقت ایجاد گردید که محمد احسان خان در آن زمان به حیث قماندان طیاره، غلام دستگیر خان به حیث مدیر دسته یا سر انجینر و محمد هاشم خان را به حیث مدیر کل برگزیدند و بعد از این انکشاف قوای هوایی آغاز گردید. در زمان حکومت شاه امان الله خان قوای هوایی به رشد نسبی خود دوام نمود. اولین ورکشاپ ترمیم طیارات و هلیکوپترها دمی شیرپور احداث گردید و تجهیزش هم توسط مشاورین خارجی در آن وقت البته تدارک‌گذاری شد و پرسنل خدمات انجینری از بخش هوایی تعلیمات داده شد و به کشورهای خارج فرستاده شدند در پالی پرسنل پروازی تا بتانند که وظایف به شکل درست پیش ببرند که متاسفانه با وجود آمدن تحولات و به قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی تمام تاسیسات قوای هوایی به تاراج برده شد و قوای هوایی به رکود مواجه شد و این پروسه دوام پیدا کرد تا زمان سلطنت ظاهرشاه و در زمان سلطنت ظاهرشاه خصوصا زمانی که شهید سردار محمد داود خان صدر اعظم وقت بود به رشد صرف هوایی توجه بیشتر صورت گرفت. طیارات زیاد خریداری شد و میدان‌ها احداث شد و همچنان قرارداد اعزام پرسنل خدمات تکنیکی و انجینری با کشورهای اتحاد شوروی، امریکا، هندوستان، انگلستان و سایر ممالک عقد گردید که در اون وقت نخبه‌ترین افسران، نخبه‌ترین محصلین از حربی 16 و حربی پونتون برگزیدند و با تحصیلات هوایی فرستادند که در او جمله صدها نفر با مقطع ماستر علوم تکنیک یا دیپلم انجینر و دهاتن به مقطع دکترای علوم تکنیک با اکادمی معتبر فرستاده شدند و اینا تحصیلات خود ختم کردند و همچنان به صدهاتن در مقطعهای لیسانس و تحصیلات مسلکی خود پیش بردند و این سن به یک صنف مسلکی مبدل شد. یعنی و دمی زمان داود خان بود که فابریکه ترمیم طیارات که در او وقت در منطقه فابریکه ترمیم طیارات موجود نبود، یه هم ایجاد شد که ترمیم اساسی طیارات در وقت طیارات میگ 17 و 28 ترمیم می نمودند. یعنی صنف خدمات انجینری به یک صنف مسلکی مبدل شد و قابل تذکر است که از آن زمان به بعد زوات مانند ډګروال فتح محمد خان، جنرال صاحب عبدالستار خان، دکتر علوم تکنیک جورابیک خان، دیپلم انجینر مرتضی قل، دیپلم انجینر محمد اکرم هلالی، دیپلم انجینر عبدالرحمن حسین خیل، شهید دکتر عزیز احمد فهیم، شهید دکتر علوم تکنیک محمد صادق، ډګروال دیپلم انجینر محمد ناصر فرایی، مدت خودم دیپلم انجینر عبدالواحد احدیار، ډګرمن صاحب محمد داود، ډګرمن محمد نعیم و ډګرمن فضل احمد. این زوات این سمت این وظیفه را پیش بردن
که هر کدامش با وقت و زمان خود در انکشاف این صنف سعی ورزیدند، اما خدمات بی سابقه شهید دکتر علوم تکنیک عزیز احمد فهیم در بین سرانجینرهای عمومی قوای هوایی بی بدیل بود که او در دهه 60 به این صنف یک اعتماد و یک اتوریته خاص بخشید و انکشاف بیشتر و توجه بیشتر دولت آن وقت به این بخش توسط امی شهید که بیشتر نامش یاد گرفتم، روح شاد باشه و نامش انشاءالله که در تاریخ قوای هوایی به خطوط زرین نوشته است که در اثر یک سانحه هوایی متاسفانه به شهادت رسید، یک سرانجینر بی بدیل در تاریخ قوای هوایی تیر شده. اما خدمات همه زواتی را که ما نامشان ذکر نمودیم، کسانی که در بین ما نیستند از خداوند برایشان طلب مغفرت میکنیم و کسانی که حیات هستند برایشان صحت سلامتی آرزو میکنیم که در وقت زمان خود خدمات ارزنده را انجام دادن. ما تشکری میکنیم از ایشان. ما جنرال صاحب صادق خان این سر انجینیر صاحب به یاد دارم زمانی که امرخیل صاحب خدا مرحوم امرخیل صاحب مغفرت کنه قماندان هوایی بود، به یادم است که می آمد یک دوسیه مثل رمضان بشر دوست بار داشت حتما همیشه پیشش و بسیار یک آدم حلیم بردبار پرکار و امی گپش از یادم نمیره که حضور قماندان صاحب دمیر گپ حضور قماندان صاحب است، حضور قماندان صاحب هر گپش حضور بود صاحب. بسیار یک آدم خداوند مغفرتش کنه. من خبر نبودم که شهید شده. دکتر صاحب صادق فوت کردن تقریبا چند سال پیشتر، 5-6 سال پیشتر. خداوند مغفرتش کنه. خب میریم به سوال بعدی جنرال صاحب. ظرفیت های کاری پرسنل خدمات انجینری تجهیزات و تکنیک هوایی طیارات و هلیکوپترها در دهه 60 چه قرار بود؟ جناب عمرخیل صاحب اگر باز ما به تاریخ انکشاف قوای هوایی نظر پرتیم، دهه 60 ما میتونیم دهه تجهیز و رشد سریع قوای هوایی نامید. در دهه 60 قوای هوایی افغانستان به قوای هوایی مسلکی مستقل و متکی به خود مبادل شد. تمام ظرفیت هایی که در یک قوای هوایی باید موجود می بود در قوای هوایی مدافع هوایی وقت موجود بود. قوای هوایی به تکنیک اصلی آن زمان تجهیز گردیده بود. طیارات مختلف نوع که البته 3 گوند طیارات میگ 21 داشتیم، گوند 322 366 و 393 که در باگرام، قندار و مزار جابجا بودند. 2 گوند طیارات سو 22 و سو 17 شکاری بمبارد داشتیم که در شیندند و باگرام جابجا بودند. 3 گوند هلیکوپترهای ترانسپورتی و تهاجمی 377 378 و 380 در مرکز، شیندن و مزار شریف. 1 گوند ترانسپورت مختلط 373 در کابل. کندک مستقل ترانسپورت ثقیل اندوازه در کابل. کندک مستقل ترانسپورت متوسط 382 در هرات. کندک مستقل هلیکوپترهای ترانسپورتی در قندار و همچنان کندک های مستقل هلیکوپترهای می-8 و طیارات السیونو تعلیمی در مزار شریف. یعنی قوای هوایی یک قوای هوایی کامل مکمل بود که هم از لحاظ شکاری بمبارد، هلیکوپتر و طیارات تعلیمی و تعلیم و تربیه عمله پروازی و تکنیکی را خود قوای هوایی مستقلانه پیش می برد. پونتون هوایی و مدافع هوایی به یک نهاد اکادمیک در کشور و در منطقه مبادل گردیده بود. در مسلک‌های مختلف تکنیکی، پروازی، دافع هوا، راکت، لوجستیک، نقله خصوصی، رادار و دافع هوا، پرسنل مسلکی را در مقطعهای لیسانس و پایینتر از او تربیه میکرد. فابریکه ترمیم طیارات و هلیکوپترها به ظرفیت‌های عالی خود نائل آمده بود. صلاحیت ترمیم طیارات میگ 17 میگ 21 و در اواخر ترمیم طیارات هلیکوپترهای می 17 را هم حاصل نمود که در او زمان
در منطقه به این قسم فابریکه ما نداشتیم. حتی کشور هندوستان با امو عظمت خود صرفاً اجازه ترمیم طیارات میگ 21 داشت و میگ 17 نداشت، اما با ما چون پرسنل مسلکی ما داشتیم از جانب اتحاد شوروی وقت صلاحیت ترمیم هلیکوپترهای میگ 17 ما داده شد و این کشورهای دیگه خو در حقیقت یک قسم نهادی را نداشتن و ما گفته میتونیم که از لحاظ پرسنل، تجهیزات و امکانات قوای هوایی به قوای هوایی کاملا متکی به خود و مستقل مبادل گردیده بود که متاسفانه این موافقت بزرگ دشمنای تاریخی وطن دیده نمیتوانستند و در اهداف استراتژیک خود که اهداف استراتژیک آنها از بین بردن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و من جمله قوای هوایی که خارج چشم دشمنا بود قرار گرفت که متاسفانه قوای هوایی در اثر جنگ‌های داخلی کاملا از بین رفت در دهه 70 که ما بسیار متاسف هستیم. ای کاش که این قوای هوایی من حیث یک سرمایه ملی حفظ میشد که نشد. در این زمان البته پرسنل خدمات انجینری طوری که پیشتر هم گفتم تمام اجراءات تکنیکی را از قبیل آمادگی ها، معاینات نوبتی، سالانه، ترمیمات اساسی، احیای مجدد تکنیک خسارمند، ترمیمات اساسی، پلانگذاری، استفاده عملی طیارات که یک برنامه کاملا مسلکی بود توسط خود انجینرهای قوای هوایی پیش برده میشد. با صدها انجینر با دارای تحصیلات عالی به سوی ماستر الا سطح قدمای تکتیکی کاندکت موجود بود. ده ها دکتر علوم تکنیکی در بخش تدریسی، در بخش تکنیکی که قوای هوایی را کمک و همکاری میکرد و این بخش یک بخش نهایت مسلکی بود که تمام وظایف مستقلانه پیش می بردن که همه هوابازا شاهد حال هستند. بعد از اینکه قوای شوروی از افغانستان خارج شدن، قوای هوایی به طور مستقلانه حتی تا آخرین سالها همون کادرایی که در مو بخشا ما تربیه کرده بودیم اونا تانستن که از این تکنیک دست داشته به صورت درست و مسلکی بهره برداری کنن که ما از همشان از کار و فعالیتشان قدردانی میکنم به نوبه خود. تشکرم رسول صاحب، بسیار پاسخ قانع کننده ارائه نمودید. تشکر یک جان. موسکا د هوایی تکنیک د څارنې او ساتنې کاري میتودونه راته ووایي صاحب چې کوم میتود باندې کار کوو دوی؟ ستاسو سوال زه فکر کوم دغه ترمینالوژي تغییر وکړه د جمهوریت په دوران کې ده. بله ځکه مخکې دغه نهاد د سرنجري عمومي قوای هوایي په نامه باندې یادېده، وروسته دغه نهاد تغییر نام شو په نامه د هوایي تخنیک د څارنې او ساتنې دغه په نامه باندې. جناب عمرخیل صاحب دا موضوع هم یو بحث دی چې باید ورباندې وکړو. کله چې موقته اداره په افغانستان کې را ایجاد شو، د افغانستان هوایي قوه ډیر په صفري حالت کې قرار درلود. دا درته ویلی شم چې که زه اشتباه ونه کړم ټولې ماتې ګوټې تیارې چې د طالبانو د امارت د اول دورې او همچنان د مقاومت د شمال د مقاومت سره موجودې وي او دا د با احساسو هوابازانو واسطه باندې د جنگونو په نتیجه کې ساتل شوي وو، یعنې د بمباردونو نه پټ کړ شوي وو په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو میدانونو کې ول. دا تیارې د همدغو هوابازانو په واسطه باندې د افغانستان د ګوټ نه راټول شو. د سمت شمال نه تیارې رالې، د کلاب نه راوستلې، د افغانستان نه لکه په کونړ کې تیارې پټې شوې وې، په میدان ښار کې وې، په هرات کې په خندقونو کې تیارې ساتل شوې وې د بمباردونو نه. دا تیارې هم د خاورو نه د همدغه تخنیکانو همدغه انجینرانو راویستلو، معاینات یې په اجرا کړه او همدغه قهرمانو پیلوټانو په دې باندې پروازونه وکړل او قوای هوایي ته یو په اصطلاح باندې یو ابتدایي تخنیک مونږ
دغه کړی ایجاد کړه چې سره د دې نه چې په دې وخت کې ټول تاسیسات ټول امکانات ټول ورکشاپونه د منځه تللي وو اته میدانونه د منځه تللي وو مګر د هوابازانو سره دا احساس موجود و هم د پیلوټانو سره هم د انجینرانو سره چې دغه تیاری من حیث د مال ملت د راټول کړه او راوېسته حال دا چې په دې وخت کې دونه هوایي قواو باندې توجه نه وه ټول امنیتي او دفاعي ارګانونه تشکیلات او پرسونل دا تشکیلات لغوه شوي وو د ډي ډي آر پروسه په دوی باندې تطبیق شوي وو مګر بیا هم هوایي قواو پرسونل خپل وظیفې ته دوام ورکړ دې وخت کې یو تعداد خارجي مملکتونو د افغانستان نونهاده دولت سره کومکونه کول البته بلایوس کومکونه چې په هغې کې روسیې فدراتیف هم شامل و روسیې فدراتیف فکر کوم خپل پیسې نقدې ورنکړي او یو ګروپ تخنیکی ولېږلو او دغه تیاری ټولې بررسي کړې د ترمیم اساسي دپاره چې په دې جمله کې 22 باله تیاری قابلیت ترمیم درلوده چې پکې 7 باله میابده و 4 باله پکې میسیو 5 و د انسیودو تیاری و 3 باله 2 باله 26 و 2 باله انسیونو مجموع کې 22 باله تیاری و د ترمیم ته ولېږلې ترمیم ته لاړ او تیاری برته راغله کله چې برته تیاری راغله هم استفاده تر کېدله مګر هوایي قوا د په نوي تشکیل کې نه شامل شوی زمونږ تشکیلات لغوه شوي وو وروسته د ډېرو هلو ځلو نه بالاخره فکر کوم اولین نسخه د نوي تشکیل د هوایي قوا او د هوایي قلوردو په نامه باندې په کال 1483 په اخره کې فکر کوم دا صادر شو چې دا یو ډېر ناقص تشکیل و د قلوردو یو قرارګاه پکې وه د هوایي قواو یو ناقص تشکیل او 2 ګروپونه وو چې یو په نامه د ګروپ اپراسیون ها وه چې هغه مختلط و د بخش پروازي او تخنیکي 6 کنډکونه پکې وو په نامه کنډکونه وو چې تشکیلي اته د ټولي په اندازه وو او ګروپ حمایه وظایف او چې ټول حمایوي صنفونه لکه لوجستیک تخنیک مخابره محافظ کنډک او خدمات انجینری د ساختماني دا بخشونه ټول په حمایه وظایف کې شامل وو دا تشکیل موږ ترلاسه کړه چې په دې تشکیل کې په ډېر تعصب سره باید وایم په ډېر تعصب سره چې 4 ډېر عمده مسلکي تخصصي بنیادونه چې د دوی احیا دپاره ډېر کلونه ضرورت او ډېر مصارف پې کېدل د دې تشکیل نه لغوه چې په هغه کې یو هم د هوایي قوا او عمومي سر انجینري وه د هوایي او هوایي مدافع پوهنتونو د راکټ او د دافع هوا قمنداني وه او د رادار او د مخابرې قمنداني وه دا 4 نهادونه په نوي تشکیل کې موجود نه صرف د هوایي تخنیک په نامه باندې یو مختصر تشکیل چې ما مخکې عرض وکړ په ګروپ اپراسیون کې 3 سکوادرانه وو چې هر سکوادران یو سکوادران حفظ مراقبت بال ثابت و بل بالګردان یا هلیکوپتر او بل سکوادران ترمیم متوسط او یو معاونیت چې یو معاون د ګروپ اپراسیون چې هغه زه پکې وم لکه پیغمبر بې امت نور هیڅ پرسونل او قرارګاه نه درلوده دا تشکیل مونږ ته په دې نوي تشکیل کې ځای په ځای شوی و که زه مشخصا زه تاسو ته ووایم کمی ارقام رانه غلط شوی نه په دې تشکیل کې 4 ډګرمني بستونه 4 جګړني بستونه فکر کوم چې 14 او 15 تورني بستونه وو او 22 لومړی بریتمني بستونه وو یعنی په مجموع کې د 500 په شاوخوا افسري بستونه او د 200 په شاوخوا 210 کس 210 بستونه بریتملي وو دغه ټول تشکیل د 300 نفرونه کم دا ډېر غټ چالش و په داسې وخت کې د هوایي قوا او د تخنیکي پرسونل ټول پرسونل د پونتون هوایي په شمول باندې په حدود 3000 پرسونل څخه کم زیات چې تقریبا 10% تشکیل مونږ ته راکړ شوی او هغه په ډېرو ټیټو بستونو کې تاسو فکر وکړئ چې په دې 300 پرسونل باندې چې یو طرف نه ترکیبي ملیتي و
بل طرف نه مسلکي خصوصیات د دې مسلکو ځای په ځای کول ډیر مشکل و. بیا هم یو تعداد ډیر محدود افسران بیچارهګان په ډیرو ټیټو بستونو کې دا ریفورم شو چې په دې وخت اکثرا دا خلک چې په دې بستونو کې ډګروالان وو. یعنې مونږ دغه ټول ډګروالان په لومړی بریتانوي بستونو کې ځای په ځای کړل. مجبوریت و د مجبوریت نه راغلی مګر سره د هغې نه هم دی په ډیر متانت سره په ډیر شهامت سره خپل وظیفو ته دوام ورکړ. ډیر تعداد مسلکي اشخاص افراد انجینران پیلوټان کشافان او د دافع هوا او راکټ د هوایي پوهنتون ډیر مجرب استادان علمي کدرونه ټول لاړل. اکثرا پولیسو ته لاړل امنیت ته لاړل نور ارګانونو ته لاړل تقاعد ته سوق شو چې دا ډیره لویه ضربه وه. مګر بیا هم دغه ګروپ محدود ګروپ چې په حفظ مراقبت کې یا څارنې او ساتنې په نامه باندې ځای په ځای شوي مونږ سره ډیر با احساسه انجینرانو یو تعداد یې اوس خپل زموږ منځ کې نه دي خدای تعالی دې دی وبخي. مونږ یو دغه برابر کړ یو ګروپ برابر کړ دوی سره کېناستلو او د خپل د مسلک د انکشاف دپاره لارې چارې لټولې دوامدارې جلسې نیولې چې بالاخره دفاعي جوړ کړي د رهبری سره په هغه وخت کې د هوایي قواو د قمندانۍ نه نیولې عین تر وزارت پورې یو ارګان مونږ نه پاتې نه شو چې دې ارګانونو ته مونږ مراجعه نه کړې او په دې ارګانونو کې مې عرضداد نه کړی چې د خدای دپاره دې مسلک باندې توجه وکړي کنه آینده کې به ډېر سخت پښیمانۍ سره مخامخ شي. چې متاسفانه زموږ ډېر تپ تلاش او هم نتیجه ورنه کړه ځکه تشکیلاتو کې لاس وهل د زمونږ د مسؤلینو د صلاحیت نه لوړ. بالاخره مونږ په دې باندې پوه شولو چې راځئ لاره ته لږ تغییر ورکړو. بیا د همکارانو بلني سره په تماس کې شولو هغو ته هم دا عرضداد وکړو. بالاخره په وروسته ډېرو مشکلاتو په 1980 کال کې وروسته 2 کالونه مونږ ته د څارنې او ساتنې د ګروپ د قمندانۍ په نامه باندې یو مختصر تشکیل چې هغه د یو کال دپاره یو امتحاني تشکیل و. مونږ ته ویل چې دا تشکیل مونږ تاسو ته درکوو په ظرف د یو کال کې مونږ ګورو که دا تشکیل مؤثره و دوام به ورکړو که نه بیرته به مدغم به یې کړو په بخش پروازي کې. دا موضوع د خپل رهبرۍ سره شریکه کړه. زه مننه کوم د هغه وخت د رهبري هیات نه چې هغوی مونږ سره دا موضوع ومنله. قمندان صاحب هوایي جنرال صاحب وهاب خان و قمندان صاحب د قلوب جنرال صاحب دوران خان و دوی مونږ سره دا موضوع قبوله کړه. اگر چې فکر کوم وروسته دوی شاید فکر کړی وای چې والا دا بخش تخنیکي د پروازي نه جدا شو شاید نتیجه درسته نه وي خو اوله کې دی نه پوهېدل خو سره د هغې نه موافقه یې مونږ سره وکړه او دغه تشکیل مونږ ته منظور شو. تشکیل چې کله منظور شو نو ارقام پکې ډېر کم و چون یو امتحاني تشکیل و نو دغه مسلکي اشخاص مونږ په دې کې ځای په ځای کړه. په اوله قدمه کې مخکې له دې دا تشکیل راشي د اولین ځل دپاره زمونږ د ټولو بورتخنیکانو بستونه بریدملي وو چې دی داسې واضح باید ووایم چې یو دم دی ټولو په خپل سر اعتصاب حتی مونږ ورته نه ویل. دلته یو تعداد بورتخنیکان شاید حال وي لکه انجینر صاحب ګلاب انجینر صاحب سمې دا خلک شاید حال دي دی ویل چې مونږ پرواز نه کوو مونږ په دې خورضابطي بستونو کې پرواز نه کوو څو پورې مونږ تفسیري بستون نه یې راکړی. مشاورینو وارخطا شول چې وروره دا پروازونه کولی شي هیڅ پیلوټ حاضر نه دی چې بدون د بورتخنیک پرواز وکړي. د پیلوټانو نه یې پوښتنه وکړه د NCO2 او د هلیکوپټرو پیلوټانو نه چې تاسو په دې مورد کې څه وایئ. هغې هم دا موضوع تایید کړه چې نه د بورتخنیک حضور په دې تیاره کې حتمي او ضروري ده. دا هېڅ امکان نه لري چې د پیلوټانو بیچارهګانو هم بستونه ډېر ټیټ و. د قمندان د عملې بس تورني وه د قمندان د پیلوټ راز بس لومړی بریدمني وه ډېر ټیټ بستونه و یو ډېر یو غلط تناسب و. د اول ځل دپاره مونږ ته د 100 بستونو دغه موافقه یې وکړه چې دا 100 بستونه په شمول د بورتخنیکانو مونږ درته افسري کوو. دغه بستونه افسري شو وروسته انکشاف پیدا کړ. باید وویل شي چې حتی د قمندانۍ
منظوري تر ډیره وخت پورې تر 11 میاشتو پورې دا منظوري رانغله مګر هغه نو ورسته منظور شو دا بس او مونږ پکې وظیفه اجرا کړه چې هغه نو ورسته دغه د اولین ځل لپاره د هوایي قواو په تاریخ کې په کال 1490 کال د حمل په میاشت کې د هوایي تخنیک د څارنې او ساتنې د ګروپ قومندانۍ په شکل د یو نهاد مستقل په سطح د اپراتیفي کې ایجاد شو او د انجینرۍ ټولې چارې په شکل د مستقلانه مخته وړل. په دې وخت کې ګروپ د اپراسیونو کې ټول پیلوټان او ټول عملي پروازي و او ګروپ حفظ مراقبت کې انجینران د دوی د تقاضاو په مطابق موږ پلان گزاري کوله. تیاری هم دوی ته ورکړي، تیاری هم په لنډمهال کې تعلیمي پروازونو وظیفي پروازونو ته پروازونه هم ورکړه، د تیارو کنټرول هم ترلاسه کړه چې ډېره ښه نتیجه یې ورکړه او دغه تشکیل تر اوسه پورې جریان لري او دا تشکیل تقریبا په غربي هیوادونو کې یو ازمل شوی تشکیل چې موږ ته په شکل د نمونوي چې موږ په گزار کې و د شرقي تخنیک نه غربي تخنیک ته او مشکلات چالشونه ډیرو مګر سره د هغې نه دغه بخش د خدمات انجینري چې په دې بخش کې وو دی وشو کولی چې ډیر ښه دستاوردونه ولري او ډیر ښه کارونه اجرا کړي او چې خپل د مسلک هغه اعتماد هغه اوتوریته وساتي چې زه د دغه خپل ټیم نه کوم ټیم چې ما سره وو کوم انجینر صاحبان چې ما سره وو چې اکثرا یو تعداد اوس اکثرا ټول تقاعد شوي دي اکثرا تقاعد شوي دي یو تعداد وفات شوي دي شهیدان شوي دي ټولو ته د مغفرت دعا کوم او هغه چې پاتې ټولو ته صحت سلامتي غواړم دی په ګډه سره همکاري وکړه چې دغه بخش ته مونږ یو شکل او تنظیم هم کو نظم هم ورته ورکړه. مننه صاحب. یو مسج ما ولید اسماعیل حیدر پیلوټ ځوان پیلوټ د مونږ او اسماعیل فقیرزای صاحب لیکلی و چې جنرال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست او ډېر په زړه پورې معلومات دي. یو بل خور د مونږ صنم جانه صنم چې دا د هوابازانو د فامیل د جملې نه د پلار فکر کوم چې د مونږ د تاسو د پیلوټانو نه و نو نه پیغام چې څوک یو ورځ ماته ویلې چې زه د هوابازانو د فامیل نه یم همیشه مونږ سپورټوي د مونږ خپرونې ته راځي. هغې سوال که ورته جواب ورکوئ که مختصر که جواب ورکوئ د تقریبي معلومات په هغه کې چې وایي په وخت چې د رژیم د ډاکټر نجیب سقوط وکړو هلیکوپټر او طیارات څونه و چې د دوی د ویې وړل او د اوسپنې په هغه یې خرڅ کړل. تقریبا د تاسو په نظر څونه طیارات او هلیکوپټر به و په وخت کې؟ ډېر ښه سوال دی. مخکې ما عمومي معلومات ورکړه مګر زه باید ووایم چې په هغه وخت کې په حدود 1500 بالا مختلف نوع تیارې چې کله زه په سرانجري د قوای هوایي کې وم انجینر صاحبان اکثرا ژوندي دي کوم اسناد چې ترتیب شوي و چې دا باید انتقالي دولت ته تسلیم شي په هغه کې 480 بالا تیارې او هلیکوپټرونه 480 بالا فعاله تیارې او هلیکوپټر فعال یا د حفظ مراقبت لاندې و یعنی هغه تیارې چې د بهره بردارۍ وړو او دا باید په شکل د قانوني باید کومه اداره چې رامنځته شوی وای دوی ته باید تسلیم شوی وای 480 بالا تیارې وي چې دا یو ډیر غټ ظرفیت دی د یو غریب مملکت دپاره 480 بالا تیارې په هغه عصر او زمان کې ډېرې تیارې وي زما په فکر باندې. دا البته په دې 480 بالو کې داسې تیارې شاملې وي چې قطعا پرواز پکې نه و شوی. داسې تیارې وي چې زمونږ دوستان شاید زما خبره ومني په دې آخر کال د ډاکټر صاحب نجیب الله کې انسیودو تیارې صفر یعنی هغه تیارې چې فابریکې نه ووتلې په کابل میدان کې ځای نه و اگر چې زه هغه وخت کې محصل وم او موږ د سقوط نه وروسته رالو ما مخکې عرض وکړو چون کابل کې د تیارو دپاره ځای نه و دغه تیارې په شکل د ګریزبن د شینډن په هوایي میدان کې چې شینډن کې چا وظیفه اجرا کړې هلته ودرولې وي. زمونږ ټول دونه دا ټول ډیپوګان د اکمالات تخنیکي
د دونه د پرزجاتو مونږ غني پرزجات درلوده چې په ټول د سالای هفتاد کې حتی د جمهوریت په وخت کې په دې ډیپوګانو کې سره د هغې نه چې دا ډیپوګان د منځه لاړل په جنګونو کې تالا شو یو طرف بل طرف ته لاړل همدغه قوای هوایي د همدغه ډیپوګان نه استفاده کوله د مونږ ذخایر منابع ټول ډکو مونږ هیڅ شي ته ضرورت نه لره مخکې ما عرض وکړو فابریکې ترمیم کې ترمیم اجرا کېدله ټول مواد مصرفي د ترمیم په دې کې موجود و چې زمونږ حتی اقل د 10 کالو لپاره کفایت کوو چې متاسفانه ټول لاړل ختم شول چې ډېر د افسوس او ډېر د افسوس ځای دی ډېره مننه جنرال صاحب خدای دې وکړي چې صنم جان صنمي خپل جواب اخیستی اوس که د هوایي تخنیک د اکمال سطح او د انجینري پرسونل کاري ظرفیتونه د جمهوریت په دوره کې راته ووایه صاحب چې سطح د اکمال څنګه وه ډېره ښه پوښتنه مو وکړه جناب عمر خیل صاحب د جمهوریت په وخت کې د افغانستان په هوایي قواو کې دوه ستانداردونه موږ کار اخیسته روسي ستاندارد او غربي ستاندارد د جمهوریت په وخت کې مخکې له دې نه چې غربي تخنیک موږ ته راشي د روسي تخنیک په اکمال باندې اقدام وشو په حدود 100 بالا محبده هلیکوپترونه په حدود 100 بالا شپږ بالا میسیو 5 درې بالا انسیو 2 دا خریداري شو چې په هغه وخت کې لوی ظرفیت په دغه بخش کې له لحاظ د پرسونل موږ هیڅ مشکل نه لرو ځکه پرسونل مسلکي په همدې بخشونو کې موږ درلودل او د هغې نه په ډېر درست او مسلکي ډول استفاده کېدل په ټولو بخشونو کې یګانه مشکل چې زمونږ و هغه د قدمه عقبي وه اکمالات لوجستیکي وه د پرزجات په دې قسمت کې د پرزجاتو مشکل و چې البته په غربي سیستم کې سیستم د اکمالات نسبت شرقي ته لږ فرق کوي په شرقي سیستم کې سل په سلو کې به مونږ زمونږ ډیپوګان به اکمال لکه مخکې چې ما ویلې مګر په غربي سیستم کې تر اخره پورې اگر چې دوستانو مونږ ته د اکمال د خپل پلاس کې مګر د 10% نه کم پرزجات د اکمال و چې دا د هوایي قواو دپاره بسنده نه و لوی مشکل سره چې مونږ مخامخ وو د پرزجاتو وه کله چې پرزه ته به ضرورت پیدا کېدل هغه وخت کې به دی د شرکتونو سره تماس نیو نه د دولتونو سره زه به یو لنډ مثال تاسو ته ووایم خدای وکړي چې دوستان خفه نه شي چې تاسو سوال ډېر واضح شي زه نه غواړم چې په ډېرو مسلکي کلمو باندې سره خبرې وکړو ډېر ساده صحبت کوم ځکه چې ټول افغانان باید په دې خبره باندې پوه شي یو وخت په کال فکر کوم 2006 په دې اخرو میاشتو کې وه یو ته پرزجات مونږ ته اکمال شو پرزجات د میابده پرزجاتو مخکې له دې نه چې دا پرزجات ډیپو ته انتقال شي دا یو اصول دی شاید تاسو ته معلوم وي ځکه تاسو هم په دې بخش کې تخصص لرئ مخکې له دې نه چې پرزجات ډیپو ته داخل شي دا پرزجات د یو ګروپ تخنیکي لخوا کنټرولیږي چې مونږ ورته د تامین کیفیت ګروپ وایو ما د تامین کیفیت انجینرانو ته وظیفه ورکړه تاسو ورشئ دا پرزجات له نقطې نظر اسنادي او فزیکی کنټرول کوي او هغې نه وروسته اجازه ورکوي چې ډیپو ته داخل شي وخت چې دی دا پرزجات کنټرول کړه په دې پرزجاتو کې تقریبا 10% هغه پرزجاتو چې قابل د استفادې وه او 90% پرزجات ټول قابلیت د استفادې وړ نه و اس یو رنګ ورته ورکړ شوی او اسناد خانه پوری شوی صرف تذکیره بدله وه نور زه فکر کوم چې هماغه زاړه پرزجاتو چې دې شاوخوا نه ټول کړي وو هغه د شرکت نوم هم زما په یاد دی چې کوم شرکت و خو د ځینو اساسیتونو په خاطر زه شرکت نوم نه اخلم که نه ښه مې داسې په یاد دی دا 2 کلونه تېر شوي دي
نو د شرکت خصوصي شرکت اکمال کړي و دا کار کې دوی تجارت کوونه صاحب پیسې جوړول کړ مشاورین رال ویل چې دا څنګه د ما ورته ویل چې دا پروژات تقلبي دي ما ته ویل چې سوای په دې باندې موږ ډېری پیسې ورکړي ما ورته ټول تقلبي دي 90% قابل د استفادې نه دی موږ اجازه نه ورکوو چې ډیپو ته داخل شي او 10% قابل د استفادې دی خو ډېر جربه سم کو د مسلکین او بل اخر قناعت هم ورته ورکړه 10% هم داخل کړ 90% پاتې شو انجینر صاحب غنی خان ژوندۍ به دا به شاید حالي د هلیکوپټر او تامین کیفیت انجینر و دته ویل ټول بیرنویس کا جدول ما تراوړ د میز باندې پراتو مشاورین راته ویل چې موږ اسناد تکمیلو در تراوړي مال ډېر خبره ده 2-3 میاشتې تیرې شي په 2007 نه پیغام خدای مې غاړ نه باندې 2-3 میاشتې تیرې وي خو ژمه و چې برته ماته د یو جدول سره راغی ویل چې د اسنادي مشکلات د دې پروژاتو حل شوه د تاسو دا برته قبول کې مال راوړه چې دا و مې کتلې اولینه پروژه چې اوسو کمپلیکټ پل د پروانه اساسي و دې کې اسناد بدل کړي او نوښت کړي او سال تولید او جنوري 2007 دا چې ماول نور دا ورقه مې په بل مخکړه ما ورته ویل چې زه دا اسناد نور نه ګورم وی ولی مال دې کې ډېر لوی تقلب دی وای څنګه تقلب دی مال دا پرزه په 2006 کې په افغانستان کې حضور فزیکی لرودل او کنه وی او مال دې اسنادو کې نوښت کړي سال تولید 2007 مال ته وګوره دا چې وای کتل په خپل سره وای دا ډېر دروغجن خلک دی مونږ ته بازی راکړي مال نور یو د کتلو نه دی ځکه ما سره د میز په سر د شیشې لاندې دغه پرزجاتو یو کایا معلوماتونه مال دا شته دغه نمبر وي مال ورشه وی ګوره د واور لاندې د پراتري مال چې وای کتلې عاجل ویل چې بس مونږ دغه نه کو برته مسره دکړي یعنی سطح د اکمال د پرزجاتو زمونږ په دې حالت کې اما سطح د پرسونل ډیر خو په دې بخش کې زمونږ پیلوټانو زمونږ انجینرانو د شپې او د ورځې پروازونو ته آماده مشکل مونږ نه درلود رالو د غربي تخنیک ته غربي تخنیک په 2008 نه ورسته 2009 نه ورسته مونږ ته د غربي تخنیک په اکمال باندې زمونږ د وخت رهبری تصمیم ونیو دا یو اصل دی دلته زمونږ ډیر مسلکان په لین کې دي زی وینم دوی ته دا موضوع ښکاره معلومه ده دی به پوهیږي چې کوم قطع یا جزتام چې په نوې تخنیک باندې سمبالیږي یا نوې تخنیک اکمالیږي د نوې تخنیک د خریدارۍ سره دو پکیج شامل وي پکیج د تعلیم تربیه او پکیج د حمایې لوجستیکی کچیرته دو پکیجونه او دو بستې د هر قرارداد سره موجود نه وي هغه قرارداد ناقص دی ځکه دا به یو دایمي وابستګي تخنیکی خي وخت چې غربي تخنیک مونږ ته اکمال شو مونږ په یو داسې یو حالت کې قرار ونیو چې اسم نشوي کولای د پرسونل پروازي لپاره بیا هم خو پرسونل پروازي همزمانی آماده شو تعیین شو او تعلیمات ته ولېږل شو چې خوشبختانه تعلیمات په ډیر ښه شکل باندې په خارجي مملکتو کې اجرا شو او بیرته رال د تیارو سره پروازونه شروع کړه مګر د بخش تخنیکی په تعلیماتو باندې ډیر لوی جفا وشو په دې کې زه ټول ګرام بولم اگر چې زه په موقف د تصمیم ګیرۍ کې نو مګر ځان هم پکې ګرام بولم ځکه مشورې دهی مې کوله اگر چې ما خپل مشورې ټول قدمو ته ورکړي اسناد ما سره موجود دي تر اوسه پورې په افغانستان کې چې هر قدمې ته خپل مشکلات شکایتونه کړي دي چې ورته تاسو په دې برخه کې تجدید نظر وکړئ مګر زموږ نظریو ته چا پام نه کوو پرسونل تخنیکی تعلیمات ته ونه لګل شو وخت چې پرسونل تخنیکی تعلیمات ته ونه لګل شو دا معلومدار خبره ده چې ظرفیتونه کې تغیرات راځي او قراردادیانو هغه منابع ته چې دوی اکمالول هغه ته به دروغ ویلي د تیاری چرالې د تیارو سره خارجي شرکتونه دلته رال خارجي شرکتونه حفظ مراقبت کو هغه ته د تعلیم او د تربیه
قرارداد ورکړ شو او تعلیم او تربیه د بخش خدمات تخنیکی چې یو علمی او تخصصي بخش دی په داخل د جزوتام کې په شکل دی انجاب ټریننګ ورته وایي یا داخله خدمت ټریننګونو په واسطه باندې دا په دې شکل باندې جریان پیدا چې دا ډېر ناقص سیستم و ځکه دا زیات وخت هر نوع تعلیمات که پروازی وي که تخنیکی دوه هم د بخشونو تشکیلیږي چې یو بخش اکاډمیک دی بل عملی ده اکاډمیک په درسخانو کې وي په سیستمونو کې وي په مارکیټونو کې وي یو محصل یا یو مداوم د فکری لحاظ آماده کیږي سند عمل ته بیا عملی تعلیمات دلته دا تعلیمات د شرکتونو د خوانه په داخله میدان کې چې مواد درسي دوی په اختیار کې نه وو او صرف د چپټرونو د لارې نه پرسونل ته درسونه مختوړل او په دغه فعال تیارو کې خو د لاس وهلو اجازه نشته نو بناء د پرسونل تخنیکی تعلیمات په هغه شکل چې باید وای مختلانه چې مونږه نتیجه بیا په اخر کې ولیده اگر چې په اوله کې ټول رهبری ته دا خبره ټوکه معلومه ده مګر اخر کې دی ولیده چې واقعا د تخنیک ارزش څومره دی ځکه تخنیک د تیاری خاوند دی وخت چې تخنیک موجود نه وي تیار خاوند نه لري یو به خاوند مال باندې هر څه کولای شي په خاطر د دې چې هر جنس باید مونږ واخلو هغه باید یو چا ملکیت وي چې د خپل ملکیت نه محافظت وکړي د برخه ته توجه خاصه ونه شو او هغه و چې ظرفیتونه په هغه اندازه چې لازم وو مختنانه بیا هم منګه وخت چې تعلیمات شروع شو د هر بخش نه هغه تکړه کادرونه انتخاب کړه تعلیمات کوم ورکړه او دای بیچارهګانو خپل حل زلې کولې او ډیر کوششونه کول چې اوس زده کړي چې زه واقعا د دې کار قدردانی کوم او باید ویل شي تنه په ایبستونو بخش کې بنیادی تحصیلات وشو چې باید سړی دین سترګې پټې نه کړي د پیلوټانو سره یو ځای یو ګروپ تخنیکی لاړ امریکا ته البته چې لاړ تعلیمات وکړه او ښه نتیجه یې ورکړه کدا پروسه په نورو ټیپونو کې هم دوام ورکړی وای ډېر ښه نتیجه ورکوله مګر په نورو ټیپونو کې لکه سیدو سدواش لکه ام ډي 500 سی سی 100 سی او نورو ټیپونو کې یې سیدو سدواش دا ټول تعلیمات په داخل دی هیواد کې سره د هغې نه دا ظرفیتونه مختلل او افغانانو کولای شوی چې مستقلانه تقریبا په سیدو سدواش بخش کې منګ 80% خودکفا شوي وو په ایبستونو چې یو مغلقه ټکنالوژي وه سخته ټکنالوژي وه بیا هم ډېر ځوان ښه انجینران پکې وو او دوی مونږ ښې لاسته راوړنې لرلې هغه ظرفیتونه د 70 نه تر 80% پورې لوړ شو ام ډي هلیکوپټرونه اگر چې ابتدایي هلیکوپټرونه مونږ عالي ټکنالوژي پکې وه ظرفیتونه تر 80% پورې لوړ او یګانه بخش کې چې ډېر ظرفیتونه ټیټ وو هغه د سی 100 سی چې هغه مغلق ترین تخنیکو ثقيله تیاره وه هغې کې حتی تر آخر کاله پورې د تعلیماتو زمینه نه برابر نه شو په آخري قدمه کې په کال 2000 کې د زمینه د تعلیماتو مساعده کړه چې په هغه کې ظرفیتونه تر 40% پورې دا کوم شیونه چې د غواړم چې ډېر واضح واقعیتونه باید وایم دا ظرفیتونه په دې اندازه باندې ول او حتی زمونږ افغانانو چې تعلیمات وړاندې وو دی بیچارهګانو هغه مشکل تسکونه او وظایف چې به چې باید دوی ته تدریس شوی وای قراردادیانو نه غوښته چې دوی ته تشریح کړي حتی یو وخت یو انجینر صاحب د بستونو یاد په خیر وي انجینر صاحب سید وحید الله ما ته راغی ما ته ویل چې مونږ انجن تبدیلي لرو ته دوی ته ووایه چې دا انجن تبدیلي په جریان د رسمیاتو کې وکړي ماله ښه خبره ده دوی ته مې ویلې ماله په جریان د رسمیاتو کې دا کار وکړي وایي صحیح ده مګر کله چې پرسونل زمونږ تللي وو توامخانې ته مونږ معمولا یو نیم ساعت 2 ساعته هغه ټول مهم کارونه دوی کړي وو چې بیرته رال ما ته ویل چې کارونه خو کړي دي ماله بس چې کړي دي څنګه وکړو دوی ته چې ویلې وای په مونږ باندې ډېره جلا وه او مونږ تیاری باید فعاله کړې وای دوی قراردادیانو اصلا نه غوښته چې افغانانو ته ټول ظرفیتونه انتقال کړي ځکه دوی موجودیت بیا په خطر کې وو
دوی کار د لاسه ورکو، د دوی منافع پکې وه. که دوی ظرفیتونه زر تر زر افغانانو ته انتقال کړی وی نو افغانانو بیا په خپله مستقلانه وظایف اجرا کوو، بیا نو خصوصي شرکتونو ته ضرورت نه و. په همدې خاطر باندې دا ظرفیتونه په همدې شکل باندې پاتې سو او بالاخره نتیجه یې مونږ په آخره کې ولیده چې څونه دغه و. او هم بیا هم په قسمت پرزجاتو کې هماغه مشکلاتو چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو. اگر چې پرزجات سیستم روند پرزجاتو وروسته ښه شوي وو، با کیفیته پرزجات راتله، مګر په اولو کې ډېر بې کیفیته پرزجات راتله. نو یو بل مثال هم دی که ووایم بیا به دوستان خفه شي، وخت به نه وي که نه. یو ډېره جالبه قصه دی بل هم لرم د پرزجاتو، که وخت چې درته ووایم که نه نه وایم. نو د غربي تخنیک پرزجات هماغه شکل و چې کله به تیاره ودرېدله بیا به دی د پرزې فرمایش یا اردر به یې ورکوه، چې کله اردر به راورسېد تر هغه پورې به تیاره ولاړه وه. چې دا د هغو ممالکو دپاره مفید دی چې دوی خپله تولید ولري، دوی خپلې فابریکې ولري، پرزجات تولید کړي. د یو مملکت د یو کنج نه بل کنج ته د پرزو انتقال په 40 ساعتو کېږي. اما یو مملکت چې په آسیا کې پروت یو پرزجات د امریکا او د برازیل نه اکمالیږي، دا شکل د اکمالات بیا جوابګو نه وي سیستم دپاره چې موږ مشکل د قسمت د اکمال د پرزجاتو خو واقعا درلود. ډېره مننه جنرال صاحب، ډېر په زړه پورې معلومات. ورک لشکر د مونږ همیشګي همکار هم مسج کړی چې خپرونه ګوري. ډېره مننه. جنرال صاحب سید اسدالله پیلوت مرسال صاحب سابق هم مسج کرده بودن جنرال صاحب که برنامه بسیار دلچسب است. تشکر میکنیم از جنرال صاحب هم. حالا اگر لطف کنین جنرال صاحب راجع به وضعیت دیسیپلین پذیری پرسونل در زمان جمهوریت چی تفاوت با رژیم سابق داشت؟ آیا بر شما قابل قبول بود یا نه این مسائل؟ قبل از اینکه به این موضوع پرداخته شود، اگرچه در ختم سوال باید من این موضوع را سوال پیشی قبلی باید میگفتم، اگرچه اکثر دوستا راجع به ظرفیت‌های قوایی در زمان جمهوریت از لحاظ تکنیک هوایی معلومات دارن، مگر باز هم قابل تذکر است که باید بگویم که از تیپای تیارات غربی کدام تیپ تیارات ما داشتیم. در بخش ترانسپورت تیارات C-130 داشتیم، C-208 داشتیم که تیارات ترانسپورت C-208 سطح اکمالش 100% شده بود. همون تعداد ارقامی که باید اکمال میشه 100% اکمال شد. تیارات C-130 همون تعدادی که وعده شده بود 100% اکمال شد. تیارات هلیکوپترهای تیارات E-29 که در تصویر شما میبینین تیارات بسیار اصلی بود، این تقریبا 90% اکمال شده بود. تیارات MD-500 هلیکوپترهای MD-530 که هلیکوپترهای تهاجمی بود، اینا هم 100% اکمال شده بودن و تنها بخشی که دو اکمال و AC-208 100% هلیکوپترهای بلاکاک همو تیاره هلیکوپتری که در مؤخر میبینین، این تیاره هلیکوپترها وعده جام جهانی با افغانستان 159 بال بود که تعداد به 48 بال کم شد که این تیارات هم تا آخر زمان آخر سقوط 80% تیارات هم اکمال شده بودن. اما این تعداد تیاراتی که ما داشتیم بازم در امو شرایطی که قوای هوایی با مشکلات مواجه بود، جنگ جریان داشت، تعداد تیارات خودکفانه کم بود. با وجودی که ما پیشتر گفتم عمله پروازی ما فوق العاده در تمام بخشا 100% رسیده بود. وظایف شب و روز اضافه از نرم پروازی اجرا می شد. تعلیمات عمله پروازی توسط خود افغانا انجام می شد. پروازهای ازمایشی یا ابلوتی توسط خود افغانا پیش برده می شد که یک دستاورد بسیار بزرگ است و ازی باید هیچ کسی شمپوشی نکنه. و خدمات و عرقریزی عملهای پروازی ما در جریان پروازها شب و روز در شرایط دشوار قابل افتخار به همه ماست.
اما پرسنل خدمات تکنیکی هم با وجودی که امکانات کم داشتن، اینا هم از هیچ نوع مشکلات یا با وجود همه مشکلات اینا توانستن که در شرایط مشکل از تکنیک خود بهره برداری درست کنن. ما یک دو سه مثال براتون میگم. تیاراتی که از طرف همکارای بین‌المللی واقعا گفتن که قابل انتقال نیست، انتقال نکن. یک بال 3208 در شیندن در قندوز با اثر اصابت راکت تخریب شد، البته قسما و از صف خارج گردید. همچنان یک بال میابده در دراوت قندار. ما گفتیم یک چالش نشان بدیم که ما افغانان میتونیم این کار کردن. یک تیم تکنیکی حاضر شد رفت به قندوز و یک تیم تکنیکی هم رفت به دراوت به اوروزگان. امی بال تیارات یا آماده کردن و پیلوتای قهرمان آماده شدن که می تیارات انتقال بدن با مسئولیت. وقتی که انتقال دادن یک نمایش بسیار قوی بود با همکارای بین‌المللی که اونا دیدن که این مردم ظرفیت زیره داره، هم بخش تکنیکی و هم بخش پروازی میتونن که از قادر به این هستن که هیچ نوع تکنیک خود هیچ جای نمیمانن، که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ بود، هم در بخش تکنیکی و هم در بخش پروازی، که ما واقعا قدردانی میکنم از تیمای ما. اگر نام یک تعداد دوستا را بگیرم شاید دوستای دیگه خفه شوند، اما تمام تیم تکنیکی که ما داشتیم واقعا با ما جای افتخار است. کار وا کردن و ما صرف سخنگوی از وا بودیم، ما صرف از کارات از وا انعکاس میدادیم، یک کدام کاری نمیکردیم. اونا بودن که شب و روز در خدمت بودن، شب و روز خدمت زحمت میکشیدن. میایم به سوال اصلی شما، و البته موضوع دیسیپلین پذیری بود اگر فراموش نکنم. بله سر، بله بفرمایید. جناب عمر خیل صاحب، کاش که می سوال نمیکردی، حالا کدی جواب میدم. بفرمایید سر. نظم و دیسیپلین چه در ارگان نظامی باشه، چه در ارگان ملکی باشه و چه در زندگی شخصی باشه، یک راز موفقیت امون نهاد است. در نهادی که نظم و دیسیپلین موجود نباشه، اون نهاد رو به سقوط است و زحمت کشی و تکلیف امو تمام بخشا به صفر ضرب میشه. اگر ما یک ارزیابی از این دو بخش از زمان قبلی و فعلی کنیم، تفاوت واقعا موجود بود. ما واقعا در قوای هوایی طوری که به همه وایداست، قوای هوایی یک صنف مسلکی و تخصصی است. مردمای بسیار با فرهنگ، مردمای تحصیل کرده که به اشاره و به سخن میفهمند. ما بسیار مردمای خوب داشتیم که بسیار با عزت مردم بودن، از عزت خود هر آن وظیفه که او سپرده میشد اجرا میکرد. مگر بودن یک تعداد، نه تنها در قوای هوایی، در دیگه بخشا هم بود که اونا نظر به روابط جابجا شده بودن، نه با اساس ضوابط. اونا وابستگی داشتن به دیگه بخشا، اونا هر آن چیزی که میخواستن میکردن. نظم قطر اصلا اونا اصلا دقیقه نظم باقی برهم هوا. جناب عمر خیل صاحب، تاسو باور وکړئ چې دیو بریتمل په خاطر، دیو سرباز په خاطر، دیو عادي افسر په خاطر باندې د ډیرو لوړو قدمونو چې دی به کله یو نقص ډیسپلین به وکړو، یو مشکل به ایجاد شو په قطعه کې چې دا باید مجازات شوی وي. شاید قمندان صاحبان دا خبر زما واوري، جنرال صاحب سید رسول الله په لین کې دی، شاید از ما خبر تایید کړي. والله په بالله مې قسمی چې د ستر درسیز نه، د وزارت دفاع نه، د شورای امنیت نه، د قصر سفیدار نه تر ریاست جمهوریت پورې هم تماس نیول کېده چې گزاره وکړي دې سړي سره. ښه، یو بریدمل چې دونه قوي حمایه وشي، هغه به په قمندان به سره وي. دا هماغه اشخاص و چې دی به په قرول راننوتل، سربازان به په څپېړه وو، امنیتي ارګانونو ته به بیخي اهمیت نه ورکاو.
دی به وخت چې د امتیاز وخت بشو ټول نه به مخکې وو ځکه د دوی واسطې به زنګ وو چې دغه نفر په امتیاز کې ونیسي فوق العاده ترفیعات برال اول به دی کوشش کوي چې ځانونه پکې ونیسي نو وخت چې یو پرسونال چې شپه او ورځ په خدمت کې وي او شپه او ورځ وظایف اجرا کوي دغسې حالات سره مخامخ شي نو خامخا نظم د قطعې په دې کې خرابېږي او دا موجود و دا موږ دپاره قابل قبول نه و یو موضوع اگر چې ویلې لازم نه بولم مګر بیا هم وایم دا مخکې مې شرطه ویلې چې کشکې وایه صاحب کوي نو او کوي وایم خلک رانه خفه کیږي نو وایه صاحب خفه دي صاحب مثال درته وایم بیا تاسو خپله په دې باندې باور کوئ یو زمانو یو افسر زمونږ و رتبه تورنو دا انتخاب شو چې باید یو ډګروالۍ بس کې ډیر مهم بس و دلته باید انتقال شي مخکې له دې نه چې دی هلته انتقال شي دلته اول عاجل یو ترفیع فوق العاده اجرا شو جګړن شو بیا هم د پالیسۍ نه خلاف و ځکه پالیسي د تعیناتو یو بس کته پورته و یعنې ډګرمن د ډګروالۍ او داسې یو مسلکي ځای ته خو دا جګړن صاحب لاړ په بس د ډګروالۍ کې تعین بس و په چاره یې نه وه ځکه چې هغه خو د ټولو لخوا نه حمایه کېدل یو وخت و زمان د وخت په تېرېدو سره یو مشکل په اداره کې پیدا شو یو مشکل په اداره کې پیدا شو د مشکل د یو بخش د یو مهم بخش سره چې هغه به تل مدام د فساد په مقابل کې ډېرې هلې ځلې کولې د سره دا سړی په ټکر کې شو او دا موضوع لاړ رهبري ته ولاړی وزارت ته یو وخت زه په خپل شعبه کې وم اگر چې حیاتان راغلي وو او دا موضوع باید ما نه وای تکرار کړی خو دا موضوع هم یاد کړه زه یې وایم کله چې زه ننوتم نو دوه نفره جنرالان په شعبه کې ناست وو د وزارت نه راغلي وو د وزارت د پاس ارګان چې دا موضوع وڅېړي نو خلاف د ټولو اصولو دا دواړه مدعی او مدعی علیه دواړه موجود او دینه سوال ځواب کېدل زه رالم زه خو لکه مهمان د برنامه کېناستم زه چې کېناستم نو دی جګړن صاحب د مدیر چې دی خپل جنرال او ډېر با تجربه افسر و د ده په مقابل کې داسې الفاظ نه استفاده وکړه چې هغه د یو عمومي کوڅه او بازار کې به څوک استفاده ونه کړي ډېرې بدې هغه خبرې بیخي په عسکري ډسپلین کې شامل نه نو د جنرال صاحب نه دغه پوښتنه وکړه هغه څوک چې مسؤل و وایي ته څه پکې وایې دی ویله زه هېڅ پکې نه وایم تاسو خپله قضاوت وکړئ دی چې هر څه وایي زه یې منم دی ووتل مونږ ویل چې اوس به فیصله به کېږي تاسو باور په خدای وکړئ چې میاشت نه و پوره شوی دغه جګړن ډګرمن شو هغه جنرال تقاعد ته سوق شو او که نظام دوام پیدا کړی وای دغه ډګرمن صاحب په وزارت دفاع کې په یو ډېر مسلکي او تخصصي ریاست ته کاندیدو او بس د تورن جنرالۍ کې تله حال دا چې دی باید د ډسپلین او د انضباط حامی وای تاسو د دې نه اوس خپله تصور وکړئ چې په دې اندازه بې بندوباري په یو اداره کې څه مفهوم لري تاسو فکر وکړئ چې دغسې افراد او اشخاص دا د یو مرجع نه حمایه کېدل د حمایې زورو چې هغه به داسې ودرېده او یو ډسپلین قصه کې نه نو په داسې حالت کې تاسو ته هم د وظیفې اجرا کول اسانه کار نه و یعنې سخت کار نه و زه دا ټول قوی وایي چې چا وظیفه اجرا کړې ټول ته معلومه ده دی پېژني چې دا کومې خبرې کوم دی اوري دی پوهېږي چې د چا په مورد کې دی خبرې کوي زه یې نوم نه اخلم مګر ټول په پوهېږي تاسو فکر وکړئ په داسې یو نظام کې سړي زړه چې وي چې
دغه افراد او اشخاص حمایه شي او دا د رهبرۍ په لوړو پوستونو کې د دوی نه استفاده وشي د آینده به څنګه وي. خو دا واضح خبره ده چې د یو سازش په خاطر باندې په خاطر د دې چې د کردارو دغه وکړي او هغه کوم شیونه چې باید برملا شوی وي هغه باید پټ ساتل شوی وي، نو دغسې افراد او اشخاصو ته ارتقا ورکول کېده، دغسې افراد او اشخاصو ته نه حمایه کېدله، نو هغې به بیا په چا بند رواز نه و چې دغسې افراد په یو قطام په یو نظام کې موجود وي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې قطعې انضباط او ډسپلین به په کوم حالت کې وي. د دې نه تاسو خپله یې ارزیابي کولی شئ. بس همدغه مشکلات و چې هغه په آخره کې هغسې جنجالونه پیدا سو او هغسې مشکلات سره ټول ملک مواجه سو که نه، همدغسې خلکو له لاسه و، نور خو کوم مشکل نه و صاحب. په هر صورت صاحب راځو مخکې جنرال صاحب وویل د عمله د پرواز صاحب تاسو چې وایه دغه څوک چې مسلکي دي خو پوهېږي که لږ لنډ ووایي دغه عمله د پرواز وایي چې د هیوادوالو ته معلوم چې د عمله پرواز کې څوک دي غیر د پیلوټ وپېژني اقلا لنډ همدغه نومونه واخلي. عمله پرواز کې پیلوټان دي، بورتخنیکان دي یا فلایټ انجینران، کشافان پروازی، رادستان او لوډ ماستران او کروچیفان. دغه څلور مسلکونه په عمله پرواز کې راځي چې په دې موجوده تخنیک کې مونږه پیلوټان، فلایټ انجینران، لوډ ماستران، کشافان پروازی او کروچیفان درلوده چې بس د رادستی په پخواني ټیپونو کې و، په دې ټیپونو کې نه و، هغه لغوه شوي و. دغه صرف 15 مسلکونه په بخش پروازی کې و. ډېره مننه جنرال صاحب. جنرال صاحب وقت هم زود تیر میشه و سوالام زیاد مانده، اگر کم سوال میکنیم اگر یک ذره با عجله پیش بریم که همون مسائل اساسی نمانه از پیش ما صاحب. عوامل اساسی واقعات و یا حوادث صنعت هوایی را اگر بگوین عوامل اساسی چی است؟ واقعات و صنعت که هوایی رخ میده این یک شکل یک چیز طبیعی است. وقتی که طیاره پرواز میکنه خواسته باشی نخواسته باشی در جریان وظیفه با واقع و حادثه عمله پروازی روبرو میشه، اما به خاطر جلوگیری وظیفه اساسی مسئولین خدمات انجینری و پروازی این است که امی واقعات و صنعت در سطح پایین نگاه کنه. عوامل مختلف داره که در قسمت اول در مشکلات یا بگویم که به اثر چیز پروازی یا بگویم به تقصیر عمله پروازی و به تقصیر عمله تکنیکی به دو صنف ما تقسیم کنیم که عمله پروازی البته تقصیر عمله پروازی خودش هم چندین بخشا داره. اول مدیریت این صنف است، یعنی وظایفی که به یک پیلوت داده میشه این وظیفه به یک صنف داده میشه، این وظیفه باید مطالعه شود که آیا این وظیفه به خاطر انجام امی وظیفه آیا استخدام می طیاره لازم است یا نه. وقتی که وظیفه گرفته شد استخدام پیلوت است که آیا پیلوتی که به وظیفه استخدام میشه آیا امی آماده از این وظیفه است یا نیست. وقتی که پیلوت آماده شد از خود پیلوت معلومات گرفته شود که امی از لحاظ فیزیکی و روانی این آماده از این وظیفه است یا نیست. در صورتی که اینمی بخشا در نظر گرفته شود هیچ وقت پیلوت بس با واقعات و حادثات روبرو نمیشه و نواقص و عوارضی که به اثر تقصیر عمل تکنیکی به وجود میاد این هم عوامل مختلف داره. عوامل داخلی داره و عوامل خارجی. عوامل داخلیش مربوط میشه به ساختمان طیارات و هلیکوپترها که نواقص در جریان بهره برداری به وجود میاد که البته قبل از اینکه طیاره به پرواز میره این نواقص برطرف میشه و در اثر عوامل خارجی که نواقص تکنیکی به وجود میاد او هم یا در شرایط وقتی که عمله پروازی پرواز میکنه محدودیت پرواز که در نظر گرفته نمیشه، نظر به شرایط میباشه که باید در نظر گرفته نشه، در این صورت است که تکنیک خو جواب میده، مشکل خود ایجاد میکنه.
تکنیک البته وضعیت تکنیکی تیاره اون است که عوارض وجود میه. اما ایره باید گفت که با اثر عوامل تکنیکی کمتر تیاره سقوط میگیره. یعنی عوامل تکنیکی با پیلوتا وقت میده که تدابیر خود بگیره و نشست کنه. ما با مراتب نمونه زیر داریم که پیلوتای ما با تیاره 2 انجینه با 1 انجین خاموش باز بین بردن سیستمای اداره سیستم گدو نشست خود اجرا کردن، یعنی وقت به پیلوت میده. اما بعضی عواملی است که او قابل اصلاح نیست، که فرض مثال اگر راکت دشمن اصابت میکنه یا حریق قوی در تیاره به وجود میاد، در اون صورت پیلوت نمیتونه که از او حالت بره که حادثات به وجود میاد که به خاطر جلوگیری از این حادثات تدابیر گرفته میشه تا این سطح صفری حفظ شود. و یک بحث بسیار کلان است، اگر ما شما مورد بحث قرار بدیم شاید ساعتها را در نظر بگیریم. من خلاص تشریح کردم. تشکر، زنده باشین. در مورد ریسورس یا میاد استهلاک طیارات هلیکوپترها اگر مختصرا معلومات دید جناب صاحب خوش میشه. طیارات و هلیکوپترها هر زمانی که طیاره تولید میشه از طرف منبع تولید کننده یک زمان استهلاک تعیین میشه که این زمان استهلاک در این زمان باید طیاره استفاده شود. این زمان استهلاک به نام ریسورس طیاره یاد میکنن که البته 3 محدودیت داشته میباشه. محدودیت زمانی است، محدودیت ساعتی است و محدودیت نشست است. یعنی هر پرزه طیاره این 3 محدودیت باید برش تعیین میشه. اگر یک پرزه در دیپو میمانه و هیچ فعالیت از اون صورت نمیگیره و وقت میان جدریش پورا میشه، زو باید در طیاره استفاده صورت نمیگیره. و همچنان اگر یک پرزه در وقت کمتر از میاد ساعت پروازی سرش زیاد توسعه صورت میگیره تا اون طیاره هم از صف آخر میشه. به خاطر از اینکه طیاره یک تکنیکی است که در هوا استفاده میشه و این موتور نیست که عوارض بیاره و در کنار جاده استاد شود. هر مشکل و عارضه و مشکلی که به وجود میاد باعث تلفات جانی و مالی صورت میگیره. پس به این خاطر کوشش میشه که پرزجات و طیارات به داخل همو نرم و میاد معینه‌ای که تعیین شده باید از او استفاده صورت بگیره. از اضافه به اصطلاح نرم، اضافه پرزجات استهلاک شده زیادتر و بیشتر باید حتی امکان استفاده صورت نمیگیره و قوانین تکنیکی همیره اجازه نمیده. البته در شرایط خاص میتوانیم که از اون پرزجاتی که البته پرواز زیاد نکرده تنها ریسورس جنتری داره میشه که از اونها استفاده شود، مگر یک سلسله معاینات تکنیکی باید بالای صورت بگیره، کنترل باید صورت بگیره و ضمانت شود بعد از طیاره استفاده شود. این بود معلومات مختصر در قسمت ریسورس که البته وظیفه صنف خدمات انجینری هوایی امنی است که وقتی که یک طیاره و یک تکنیک به قوای هوایی تسلیم داده میشه وظیفه اساسی شمیست که یک پلان طویل مدت استفاده عملی و بهره برداری از طیاره باید توضیح جور شود که در اون مدت زمانی طیاره باید استفاده شود. به طور مثال اگر طیاره هلیکوپتر می-17 27 سال وقت داره، 35 سال ببخشید و 2000 ساعت ریسورس بین ترمیم میشه و 7000 ساعت عمومی. یک انجینر ورزیده و یک پیلوت ورزیده هدف باید امی طیاره را من حیث مال ملت در ظرف 35 سال اما ساعتهای زیر طوری استفاده کنه که در 35 سال ما طیاره را باید داشته باشیم. نشود که امی طیاره را ما در ظرف 15 سال ختم کنیم. این مانند ازی است که اگر ماش ما میگیریم این ماش باید تا آخر عمر تا آخر ما باید مصرف برسونیم. اگر رو در یک هفته مصرف کنیم 3 هفته چی بخوریم؟ پس به اون خاطر یک محدودیت زمانی استفاده عملی طیارات است که باید یک پلانگذاری مطابق یک برنامه باید پیش برن که یک قوای هوایی متداوم باید داشته باشیم که متاسفانه ای اصل تا آخر مراعات نشده و تمام تکنیک هوایی که آمده نسبت زیاد وظایف زیاد استفاده زیاد تکنیک پیش از وقت از بین رفتن که خوشبختانه بازم بگویم که تکنیک مطمئن بوده و از اثر عوامل تکنیکی بسیار کم طیارات از بین رفته و اکثر طیارات ما که از بین رفتن اکثرش در وظایف محاربوی در شرایط مشکل مترولوژی و شرایط مختلف از بین رفتن که متاسفانه تعداد طیارات کم شدن. اما هدف اساسی است که در این مدت زمانی که تعیین شده باید از طیاره استفاده صورت بگیره.
تشکر جناب محترم. سوال بعدی است که جهت بهره برداری سالم از تکنیک هوایی کدام نکات اساسی باید مد نظر گرفته شود؟ بخنه غواړم ماته یو زنګ متوجه نشوم بیا کراته وای دا جهت بهره برداری سالم از تکنیک هوایی کدام نکات اساسی باید مراعات گردد؟ د هوایی تکنیک د بهره برداری به خاطر بهره برداری سالم تکنیک هوایی اول بخش تکنیکی باید تمام معاینات، آمادگی ها و ترمیمات اساسی را مطابق نرم های تکنیکی و اسناد رگلامنت واحد و یا امو سند اساسی تکنیکی که به هر تیپ طیاره تعیین شده مطابق امو نرما باید معاینه صورت بگیره. پرزجات که پیشتر ما گفتم پرزجاتی که ریسورس وقت داشته باشه باید استفاده صورت بگیره. مهمات و مواد مصرفی با کیفیت باید استفاده صورت بگیره. حفظ و مراقبت توسط پرسنل مسلکی مجرب و واجد شرایط صورت بگیره. این شاخصهای اساسی بهره برداری طیاره است و همچنان بهره برداری پروازی طیاره توسط پیلوتان واجد شرایط و مطابق نرم‌های تعیین شده پروازی اگر صورت بگیره هیچ وقت طیاره با عوامل مواجه نمیشه. ما دیدیم در جریان در طول تاریخ قوای هوایی استفاده بیرحمانه از طیارات صورت گرفته و این هم علتش جنگ بوده. ما بیشترین تلفات در بخش هلیکوپترها داشتیم به خاطر اینکه هلیکوپترها را ما خلاف امو پالیسی استفاده میکردیم. هلیکوپتر باید در عقب جبهه استفاده شود که ما در عمق جبهه او استفاده میکردیم. طبعا تلفات به وجود میاد، طبعا امو محدودیت های تکنیکی در نظر گرفته نمیشه که خودش یک نقص بسیار کلان است و همچنان در جریان امی پروازها البته با وضع معیشت پرسنل که یک تاثیر عمده بالای پرسنل داره و پرسنل هم باید هم قسم که طیاره محافظت میشه از پرسنل هم باید مواظبت صورت بگیره تا بتونه او پرسنل به صورت درست هم وظیفه خود اجرا کنه که مواظبت از وضع صحی پرسنل نهایت مهم است که باید در نظر گرفته شود و خوشبختانه بگویم که در سالهای آخر تا سالهای آخر عمله پروازی و تکنیکی بسیار بیچاره‌ها از اتم استحقاق که لازم بود برای زیاد دادن نمیشه. در آخر یک بنام یک استحقاقی حواله شد که هم در دان پیلوت بیچاره نمیرسید. از امون دمو توامخانه پروازی که ما به اصطلاح به پیلوت‌ها غذا آماده میکردیم، از امون تمام رهبری، بادیگارد، به اصطلاح دیریور، هیئت رهبری، ارگانهای نظارتی هم از او استفاده میکرد. یعنی 50% امو استحقاق تا پیلوت بیچاره با مصرف نمیرسانید، با وضع صحیش رسیدگی صورت نمیگرفت، پرسنل تکنیکی با همه قسم مشکلات مواجه بودند. پس این عواملی است که در بهره برداری تکنیکی و هوایی طیاره واقعا یک رول اساسی داره و همه چیز مطابق نرم و استاندارد در نظر گرفته شود. شما مطمئن باشین که هیچ وقت صانعات واقعات به وجود نمیاد، هیچ وقت طیاره قبل از وقت از صف خارج نمیشه و به هدف کلی خود میرسید. ډیره مننه جنرال صاحب. که تاسو هم پیاد دي او 3 هفتې مخکې یو د موږ تاسو یو چورلکه د هوایي قواو په سمنګان کې را نسکور شو یا سقوط وکړو، بیا داسې او بعضې کړیو دا خبرې منځته راوړې چې موږ په هوایي قواو کې په تخنیک کې بعضې همکاران لرو، هغو په دې کار کې لاس درلوده، یعنی چې طیاره هغو غیر فعاله کړه هلیکوپتر. تاسو که موږ سیاسي بحث نه کوو په دې کې، که د مسلکي له نګاه نه دغه تعهد چې د تخنیک یا انجینر د هوایي لري د عمله د پرواز سره دا اجازه ورکوي چې داسې یو کار وکړي چې طیاره خرابه کړي یا درست ترمیم نه کړي یا کوم سیستم خرابه کړي چې سقوط وکړي؟ اول خو دا موضوع زه کامل ردوم، ځکه تخنیک طیاره خپل دسترخوان ګڼي. طیاره ده چې د طیارې د وجې د تخنیک فامیل تغذیه کیږي.
پیلوټ چې پرواز کوي د تخنیک په اعتماد او د الله په توکل او د خپل مغز باندې په حاکمیت باندې پرواز کوي چې دا درې نقطې نه وي پیلوټ خپل وظیفه نشي اجرا کولی. دا خبره بیخي نه منم. زه په تعصب سره باید ووایم چې واقعا تیاری سقوط کوي په یوه د دې چې مسلکي افرادو په دې موضوع کې بحث وکړي، غیر مسلکي اشخاص او افراد عاجل خپل نظر وړاندې کوي چې دغه تیاره په دې حالت باندې سقوط کوي. حال دا چې د یوې تیارې د سقوط بررسي یو علمي پروسه ده چې دې کې با تجربه ترین پیلوټ، با تجربه ترین انجینر، ډاکټر، کشف ټول یو کمیسیون په دې باندې فیصله کوي. هفته 2 هفته 3 هفته اته میاشت دا پروسه په نظر کې نیول کېږي چې د بل اخره دا نقص پیدا شي. اما دوستان دي چې عاجل اقدام کوي چې دا اسم کان نه لري، تخنیکانو او پرسونل خدمات انجینری چې د دې وظیفه ده، د دې مسؤلیت دی، د مسؤلیت لري چې یو سالمه تیاره چې په هغې باندې ټول معاینات په نورم تخنیکي برابر باید وظیفې ته ورکړي او دا یې ورکړی دی. او دا واضح خبره وه دغه تیاره چې سقوط وکړه متاسفانه چې د پیلوټ اشتباه وه او پیلوټانو د پایې د برق سره تصادم کړی و. زه معلومات لرم او په ټیټ ارتفاع کې پرواز کړی و. دا اشتباه وه. دا د عملي تخنیکي په دې کې هېڅ ډول تقصیر نه لري. ارکان صاحب ظاهر خان ژوندی دی، خدای دې بیا هم ژوندی لري. د سره همدا اوس یو کتاب باندې د کتاب جوړ کړی دی، په هغې کې ټول صحنات او واقعات پکې درج دي. تاسو کولی شئ هغې نه پوښتنه وکړئ چې د 90% نه اضافه واقعات او حادثات په اثر دی تقصیر د عملي پروازي کم واقعات له نقطې نظره د تخنیکي چې هغه عوامل ما تاسو ته تشریح کړه چې په هغه کې هم پیلوټ هېڅ وخت خودکشي نه کوي. پیلوټ نه غواړي چې ځان د منځه ویسي هېڅ وخت، مګر عوامل خارجي دی چې په پیلوټ باندې تاثیر کوي او حادثه تیر کېږي. زه یوه خبره باید یاده کړم چې ما مخکې ویلې چې موږ په ټولو حالتونو کې د هوایي نه بېرحمانه استفاده کړې. موږ په د آخر وخت د زمان د جمهوریت کې تاسو باور وکړئ چې موږ په ډېر بېرحمانه ډول باندې د تیارونو استفاده کول. د پیلوټ هغه وخت د استراحت موږ په نظر کې نه نیول. پیلوټ به د شپې پرواز وکړه، سبا ته به بیا هم پرواز وکړو. پیلوټانو به د شپې وظیفوي پرواز به وکړو، د ورځې به تعلیمي پرواز. عملي تخنیکي په همدې شکل باندې د استفاده محاربوي د تیاراتو د غیر مسلکي اشخاصو په لاس کې وه چې هغوی د هوایي تخنیک په تخنیکي او پروازي معلوماتو په مورد کې 1% معلومات نه درلوده. هغې ناستو او زموږ پیلوټانو اداره د دوی په لاس کې. دا ډېره لویه اشتباه وه، ډېره لویه اشتباه وه. که خدای ناخواسته موږ بیا هم دغه پیلوټانو د الله د دوی طرفدار او د دوی صداقت او د دوی ایمانداري وه چې موږ تلفات نه درلوده. کنه باید موږ ډېر تلفات درلودلی وای، ډېر تلفات. او که دا دوام پیدا کړی وای موږ به د ډېرو واقعاتو د ډېرو عمده واقعاتو او حادثو به شاهدان وای چې خوشبختانه دا صورت ونه نیو او دا د الله توکل او د دې استعداد کنه موږ ډېر بېرحمانه د تیارونو استفاده کوله. مننه جنرال صاحب. تخنیکی او مسلکی سوالونه په خلاصېدو دي صاحب خلاص ول. اوس به یو سوال ته راشو چې تاسو د هوایي خیریه بنسټ د نوښتګرانو او د بنسټ کېښودونکو د جملې نه یو یاست. که د دې خیریه بنسټ په هکله یو څه معلومات راکړئ موږ به خوشحاله شو. د وابازانو د خیریه بنسټ یا کوم بنیاد چې کېښودل شوی دی د دوی اصلي طرح خو زه نه یم. دا امتیاز بل څوک دی، بل چاته ورکوو. د جملې نه مایل هماغه د جملې نه خو یې ولې چې اولي د دې د همکارانو له جملې څخه مګر طرح اساسي د انجینر صاحب وحید الله خان اسازی او جنرال صاحب بصیر خان د منګه باید ویل شي چې د دې نه مخکې چې دا بنیاد گذاری شي زمونږ یو تعداد
ډیرو با احساس هوابازانو ډیر زیات کومکونه د خپل همسلکانو سره په شکل د خصوصي کول چې دا پروسه او لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري جناب صاحب بخیر دغه عکس که کردم معرفی که دغه مشران زمونږ څوک اگر چې مونږ خو داسې یو تعهد کړی و چې دا خلک به سره نه معرفي کوو پټه فعالیت کوو خو بیا هم دغه عکس د 1400 فکر کوم 1914 کالو او 2014 کالو بل سره او دغه کالو چې کله ما مخکې عرض وکړو انګیزه پیدا شي چې باید دا کومکونه سره منسجم شي او هغه هوابازانو چې واقعا کومک ته ضرورت لري او هیڅ نه امکانات نه لري دوی ته دغه سیستم کې همکاران تخنیکی یا ور نمونه واخلې دغه جنرال صاحب بصیر خان چې کله راغی موږ سره کېناستلو په یو کور کې په یو ځای کې سره کېناستلو چې د خي طرف نه د چپ طرف نه حاجي صاحب سرور خان د خدای لري پیلوټ جنرال صاحب بصیر خان دی زه خپل یم انجینر صاحب ناصر خان دی انجینر صاحب وحید الله سازی دی پیلوټ قاهر خان دی او دا بل رور نوم یې رانهیر شوی دی د سرکشاب صاحب سید حکیم خان چې زما ګران امصنفي او همدوره دی د ده ورور دی چې کله سره ناست دی کول دی د ورور د سرکشاب صاحب سید حکیم خان په نمایندګي په دې جلسه کې اشتراک درلوده او د سید حکیم خان یو وراره هم و چې دغه عکس بیا د ده وراره واخیسته دا هم سره په دې جلسه کې اشتراک درلوده بله او دا بنیاد یو غیر سیاسي بنیاد دی فقط ټوله بودیجه د بااحساسو هوابازانو لخوا نه تمویلیږي چې په دې کې اول کله چې موږ دا ایجاد کړه فیصله په دې و چې ډیرو بېوزلو هوابازانو ته هغه هوابازانو ته چې نارینه اولاد ونه لري په پخواني نورم باندې تقاعد کړي په شخصي کور ونه لري موټر ونه لري دوی سره باید کومک وشي چې دغه پروسه جریان درلوده اولین کومک چې وشو چې موږ هغه بنیاد په اصطلاح تادابگذاری شو $2000 $1000 سرکشاب صاحب سید حکیم خان په هغه ورځ باندې ورورې پیسې واچولې دا سید حکیم له طرفه $800 زما ګران امصنفي عزیز خان مقری چې په هر ځای کې وي ده راولېږلې ویلې سماته یې زه درلېږم $200 اسماعیل جان فقیرزی انجینر صاحب ډېر زموږ زړه سوانده انجینر او ډېر پشتکاره انسان چې په دې بخش کې ډېر زحمتونه ایستلي د ده مجموعاً $2000 اکاونټ هم خلاص کړ په طرز العمل باندې کار شروع کو او عملاً کار باندې د دې کومک نه عاجل یو پیلوټ فامیل سره چې ډېر مشکل سره مواجه و د سره کومک صورت ونیو یو انجینر د راډیو انجینر او د غونډ سو نوم یې رانه هیر دی او نومونه نه اخلم دواړو کنه دوانم په یاد دي دوی سره کومک صورت ونیو هغې نه وروسته دا کومکونه شروع شو او په خارج کې انجینر صاحب فقیرزی د خدای لري یو اکاونټ خلاص کړ دا کومکونه به ټول کړل او کابل ته به ولېږل کابل کې دغه 3 نفري کمیټه وه چې زه خپله وم انجینر صاحب ناصر خان او انجینر صاحب سازی و مونږ به 3 واړو اشخاص او افراد به انتخاب کړه بیا به د خارج کې چې زموږ دوستانو د بودیجې تمویلول دوی سره به شریک کړه جنرال صاحب بصیر خان سره او نور دوستانو سره دا موضوع به شریک کړه بیا به تصمیم به پیونی او کومک هم کوو چې وروسته بیا دغه موضوع هماګانی شوه په دې لړ کې د هوابازانو یوه ناسته وه فکر کوم په جرمني کې و چې دوی خپله هم ټولو فیصله وکړه چې نه باید یو ګروپ تصمیم ګیري جوړ شي ګران او محترم استاد سعیدي صاحب ګروپ دا ټولو هوابازانو ته ورسېده فعلا دپاره د دغه بودیجه د دغو هوابازانو په واسطه باندې په ډېر په اخلاصانه ډول باندې دغه کېږي چې ډېر محدود اندازه تعین شوی د هر هواباز $10 په یوه میاشت کې که په خارج کې ژوند کوي یا 10 یورو چې دا ډېرې کمې پیسې دي زه بیا په خپلو هوابازانو باندې غږ کوم چې راځئ د انساني پروسې سره یو ځای شي $10 هېڅ شی نه دی په یوه میاشت کې 33 سنټه کېږي
کومه یو مغازه ته لاړ شو او په مغازه کې یو خریطه د پلاستیکي وانه خلو خپل سودا په خپل لاس کې واخلو هم دا مونږ کولای شو چې مثلا جبرانی کو او دغه کومکونه به ډیرو تر اوسه پورې زرته ویل شم چې په لسهاو پیلوټان انجینران ډاکټران ته مونږ او نور بخښونه تداوی کړي دي چې دوی فعلا د پاره صحت یاب شوي دي او خپل روزانه چارو ته دوام ورکوي په صلحو کورونو سره کومک مادي او کومک دغه شوی دی مواد خوراکه کومک شوی دی د دغه کمی بودیجې نه راځي چې دا پروسه سره نورم تقویه کو موږ هم دا اوس داسې اوابازان لرو چې علاوه پر دې باندې چې دوی د په دې میاشتو کې کومکونه کیږي یعنی د آخر د کال کې $100 لګي داسې اوابازان موږ لرو چې دوامدار د هوایي د شهیدانو د فامیلونو سره کومکونه کیږي دو فامیل هم دا اوس انجینر صاحب سید فهیم سیدی دوامدار کومک ورسره کوي کور ودان انجینر صاحب فقیرزی په همدې شکل باندې ډېر زمونږ ځوان او با احساسه پیلوټ الله تعالی دې په عمر کې برکت واچوي اسماعیل جان فقیرزی او اسماعیل جان حیدر دی اسماعیل جان حیدر واقعا درته وایم ډېر با اخلاصه سړی دی داسې میاشتې کېږي چې د $100 نه اضافه کومک کوي دغه څو موده مخکې د اختر په خاطر باندې د شهیدانو د فامیلونو لپاره ډېر غټ کومک یې وکړو زه مننه ترې کوم جنرال صاحب بزرګوار زما نږدې دوست ملګری منیر خان جنرال صاحب واصل حاجي صاحب اشرف حاجي صاحب شاکر بخښنه غواړم دا او نور چې نمونه که زه ووایم ډېر وخت به ونیسي ډېر با اخلاصه موږ خلک لرو چې کومکونه کوي همدا اوس زمونږ ټیم قابل یادوري ده چې کابل کې چې کوم ټیم موجود دی د حاجي صاحب اشرف خان په شمول باندې انجینر صاحب ناصر خان قاری صاحب نعیم خان او د دې ټیم ډېر زحمتونه وباسي ډېر رسکونه په ځان قبول کړي دي او دا کومکونه خلکو ته رسوي هغه خلک چې نیازمند دي هغې تصمیم ګیری ګروپ ته معرفي کوي تصمیم ګیری ګروپ کې دوی باندې فیصله کیږي او بل اخر کومکونه رسیږي دا یو پرسکه وظیفه ده په افغانستان کې د شخصي کار نه پاتې دي مګر دا کار کوي خاص پر رضا د الله بدون د کوم هیڅ نوع امتیاز بنان بیا زغه کومه په ټولو اوابازانو باندې حتی موږ داسې خلک لرو چې د اوابازانو فامیلونو سره ارتباط لري د کمیټې سره کومک کړی دی او کوي همدا اوس یو فامیل د یو شهید فامیل د یو چا لخوانه ماوار کومک کیږي چې هغه خپل هواباز نه دی مګر د یو هواباز د کورنۍ غړی دی نوم یې اوس مانه هیر دی انجینر صاحب فقیرزی نوم پیژني زه بیا هم غږ کومه چې راځئ دغه پروسې سره همکاري وکړو اکاونټ معلوم دی په خارج کې ډېر زموږ معزز انجینر صاحب اسماعیل فقیرزی دی اکاونټ نمبر یې هغه دی په صفحه کې شریک شوی دی خوشبختانه د دې اکاونټ ته ولېږئ یا که څوک کولی شي مستقیما دا کومک حاجي صاحب اشرف ته ولېږي کابل کې هغه به یې واخلي مګر په هر صورت چې هر څونه کولی شي دوستان زموږ 10 افغانۍ نه شروع چې هر څونه کولی شي دا کومک وکړي زموږ واقعا هوابازان په ډېر بد حالتونو کې قرار لري موږ ډېر باعزته قمندانان باعزته جنرالان تیر شوي دي چې ډېرې پاکې وظیفې اجرا کړي دي نن په ډېر سختو شرایطو کې ژوند کوي واقعا د کومک اړ دي ډېر یعنی دا مې رهبري مې ځکه درته ویلی چې دی پاکه وظیفه اجرا کړې هغه څوک چې په ټیټه قدمه کې وو هغوی خو ډېر په مظلومانه ډول باندې په ډېر بد حالتونو کې ژوند کوي که دوی سره موږ کومک او همکاري وکړو دا به ډېر زموږ یو دپاره یو لوی افتخار وي او زه افتخار کوم چې د دې بنسټ د غړو څخه یم او زه چې ژوندی یم زه دا پروسې ته به موږ دوام ورکوو حتی که به زه مړو ما خپلو بچیانو ته دا وصیت کړی دی چې تاسو زما د مرګ نه وروسته دا کومیټه چې څو پورې دوام لري زما ونډه به ورکوئ دا زما وصیت د خپلو بچو ته الله د تاسو ته اوږد عمر درکړي صاحب خدای د تاسو لري دوستان عزیز همونطور که جنرال صاحب فرمودن بنیاد خیره را کمک کنید تا دست هموطنای ما که با مشکل مواجه هستند در افغانستان و خود ما یک لقمه نان که همینجا میخوریم برای خود ما آسان شود که اگر از گلون خود ما پایین بره چون ما احساس داریم دوستای ما هموطنای ما مسلکای ما در اونجا با مشکل مواجه هستند دیگه در این کار نیک همه باید دست هم بتیم
همونطور که جناس گفتن $10 یا کم و زیاد اصلا چیزی هم نیست، هر کس میتونه دیگر. آرزوی ما همی است که همتون دست به دست بتیم و به می پروسه بپیوندیم. جناب صاحب پروگرام ما میخواده بود، یک جان تشکر از حضورتان در برنامه، از جوابای بسیار علمی و مسلکی تان. ما خود خوب لذت بردم با واقعیت. دیگه اگر در آخر چیزی گفتنی دارین ما که ما در اختیار شماست. بیا هم ډیره مننه کوم عمرزی صاحب تاسو نه او تاسو همکارانو نه چې ماته دعوت راکړه. زه مننه کوم د خپل ټولو مسلکانو نه او د دې د برنامې لیدونکو ته چې په ډیر شوق سره موږ سره تر دې دمه پورې وو. زه معذرت غواړم ځکه زموږ ځینې دوستان کوم حقایق چې ما بیان کړه دا زما کوم شخصي نظر نه و. ما نه پوښتنه وشوه او ما باید حقایق ویلې وای. د چا سره د شخصي خصومت په اساس باندې کومه خبره نه ده کړې. دا د جامع واقعیتونه و چې ما تاسو سره شریکه کړه. زه د دوستانو نه حتی د رهبرۍ نه چې دوی نومونه مې ملا واغسته، ما د ټولو باندې یو باندې مې سر په ونه کړه. خو واقعا د دوی نه موږ اسناد لرو چې دوی زموږ په کارونو کې مداخله کوي. که دوی مانه خفه شوي زه معذرت غواړم او تاسو نه بیا هم ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړه او مننه کوم ټولو لیدونکو نه. ښه وخت ولرئ او ډېرې خبرې وې او وخت ډېر کم و. انشاءالله په آینده پروګرامونو کې بیا هم زه وایم چې زه نه غواړم چې په سیاسي مسایلو کې داخل شم. زمونږ ټول بحث مسلکی بحث و او دا بحث په دې خاطر و چې زمونږ آینده نسلونه هغه خلکو چې په آینده کې هوایي قواوې جوړوي زمونږ د اشتباهاتو نه کومې اشتباه وي چې زمونږ شوي دي او موږ په دې باندې باید اعتراف وکړو. موږ باید د دې جرأت ولرو چې دا اعتراف وکړو او خپل راتلونکي نسلونو ته د خپل اشتباهات ووایو څو پورې چې دوی نه اشتباه سر ونه وي. نو بیا هم معذرت غواړم او ښه وخت تاسو ته غواړم. ډېره مننه. بینندگان عزیز از شما سپاسگزار هستم که در دم با ما بودند تا اینکه در یک برنامه دیگه در خدمت شما قرار میگیریم. خوش و خوشحال باشید. ایام بکامتان. Sarva pe mon